قرآن پاک کې چې الله رب ذوالجلال فرمایي، الله رب ذوالجلال فرمایي چې موږ په انسان باندې ابتلا کوو، امتحان پکوو، هغه که په خیر وي او که په شر کې وي، موږ په دې انسان باندې ازمایش او ابتلا کوو. یعنی د انسان تمامه زندگی دا د رب په امتحان او ابتلا کې روانه ده. په زندگی کې چې انسان ته رب العالمین تکلیف رسي، مشکلات رسي او د داسې ښکارو سره انسان مخ کیږي چې د سره طاقت نه وي، دا د الله رب ذوالجلال ابتلا او امتحان دی. خو که رب العالمین یو انسان ته راحت ورکي، ښه ژوند ورکي، نعمتونه ورکي او کمالات ورکي، علمیت ورکي، فقاهت ورکي، دا بیا بل ابتلا او امتحان د رب دی. یعنی د علمیت او د کمال او د راحت په کور کې هم د رب امتحان دی، خو په تکلیف او مشقت کې هم د رب امتحان دی. موږ تاسې خو ظاهر داسې جوړ سوي چې انسان مریض وي، موږ هغه انسان ته وایو دا د رب یو ابتلا او امتحان دی چې پتا یې کوي. موږ تاسې خو داسې جوړ سوي چې یو انسان په مشکل کې راګرسي، موږ وایو دا د رب امتحان دی. خو نه، د رب امتحان او د رب ازمایش او د رب ابتلا دا په انسان کې په ښه حالت کې هم ده. کله چې یو انسان ته رب مال ورکي، جایداد ورکي، بیا نو الله رب ذوالجلال په دې انسان باندې ابتلا او امتحان کې چې دا مال او دا جایداد خو درکړی ما دی، اوس به تا وګورم چې ته پر خلکو باندې تکبر کوې که نه کوې. اوس به زه تا وګورم چې ته په دې خپل مال کې، په دې خپل جایداد کې د رب العالمین حق ورکوې که نه ورکوې. اوس به دې وګورم چې ته په خپل انساني چوکاټ کې بل انسان ته د انسان د په نظر ګورې او که نه ګورې. زما عزیزانو، ډیر وخت چې سړی په ابتلا کې ناکام راځي، پر یو بنده باندې رب ابتلا او امتحان د مریضۍ او د تکالیف او د مشکلاتو راولي. یا دې ته ورته پر یو طالب باندې په طالب علمي کې الله رب ذوالجلال قسم قسم ابتلاوې راولي، ورسره پیسې نه وي، فضیلت ژوند کوي او هغسې زندگی کوي چې هر څوک ورباندې خپلې دبدبې کوي، هغه ژوند کوي. خو یو وخت بیا رب العالمین داسې وخت پر راولي چې لوی عالم وي، په هر علاقه کې قبولیت لري، رب العالمین یو عظیمه ابتلا په ده دا ده چې ودرېږه فضیلت په وخت کې، هغه وخت کې چې تا ته خلکو اعتبار نه درکوئ، هغه وخت کې چې خلکو ته پر سړي بللې نه، هغه وخت کې خو ما ته راجع وي او هغه وخت کې خو زما د قهر او د غضب او د دبدبې وهم په زړه کې وو. اوس چې خلک درته اعزاز درکوي، چې خلک درته عزت درته کوي او خلک دې د قبولیت نشي ویني، اوس هم ته زما امر ته او زما د قهر او د دبدبې څخه وهم کوونکی که نه یې. اکثره وخت چې ډیر خلک ناکامه د رب په ابتلا او په امتحان کې راغلي دي، هغه په هغه ابتلا او په هغه امتحان کې ناکامه راغلي دي چې کله یو انسان ته رب العالمین مال ورکړی، جایداد یې ورکوي، د مشکلاتو څخه یې لرې کوي، نو دې وخت کې انسان بیا په سترګو شی نه ویني، تکبر کوي او په غټو علماو، په غټو هغه د دین په مسائلو خپل ملنډې وي، هغه کار کوي چې د رب العالمین د دین مخالف وي. تا ته چې مال رب العالمین مال درکړی دی، عزت یې درکړی دی، وقار یې درکړی دی، دا د دې دپاره چې ته د رب العالمین په دین پسخند ووایې، دا د دې دپاره چې ته په یو عالم دین پسخند ووایې، دا د دې دپاره چې ته په یو صوفي او ذاکر ولی الله باندې پسخند ووایې. دا ستا د کمالاتو او دا ستا د علمیت او دا ستا د دې ډیرو پیسو نتیجه دغه ده، دا نتیجه نه ده زما عزیزانو. روح المعانی محمود علوسی رحمت الله تعالی علیه یو مقوله را نقل کړې ده د حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر فاروق صاحب وایي چې الله رب ذوالجلال پر موږ باندې ابتلا کی، په تکالیفو کې، په مشکلاتو کې، په دې باندې ابتلا او په تکالیفو کې، په مشکلاتو کې ابتلا رب را باندې وکړل. موږ پر هغه د تکالیفو او د مشکلاتو پر ابتلا باندې صبر وکړي او په هغه کې رب کامیاب کړلو. کله چې رب العالمین ابتلا او امتحان د
دا عزت را باندې راوستی، مال یې راکوي، جایداد یې راکوي، وایي پر دې باندې مو بیا صبر ونه کوي. نو دا معلومه سول عزیزانو چې پر تکالیفو باندې صبر وسان دی، خو چې کله رب مال درکړي، مټر درکړي، جایداد درکړي او دنیا درکړي، دا دې وزغمل، بیا پر دې باندې صبر کول وسان نه وي. دا د هر چا کار نه وي، هر څوک یې کولی نه شي. کوشش به دا کوئ مال که د رب درکړی، که عزت درکړی دی او که وقار درکړی دی، دا به د رب ابتلا بولي. دا به هغه څه بولي چې رب زه اوس په یو عظیمه ابتلا کې ګیر کړم. او واوره ده چې د رب عظیم فضل نه وي او د رب العالمین د خوا څخه خصوصي رحمت نه وي او د یو نیکو علماو مجلس نه وي، د نیکو اولیاو صحبت نه وي، کم انسانان په دې ابتلا کې کامیاب راځي چې انسان ته رب العالمین مال هم ورکړی وي، جایداد هم ورکړی وي، عزت هم ورکړی وي، وقار هم ورکړی وي. بیا دې د دوی خپل د مال سره سره، د عزت سره سره، د وقار سره سره دي دوی د رب العالمین دین ته وفادار وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته دې وفادار وي او دوی دې په دین ملنډې او رشخند نه وي، په علماو نیکانو بزرګانو پسې دې خبرې نه کوي. کم کسانان به دا وویني، هغه نو هغه کسانان دي چې رب ته قبول دي او رب ورته اخلاص ورکړی دی. او دا د رب فیصله ده چې په دې ابتلا کې به ډېر ناکامه کېږي. الله رب الجلال څه فرمایي؟ ان الانسان لا یطغى، انسان گمراه کیږي. انسان ته د گمراهۍ لارې او اسباب جوړیږي او انسان پر دې لارو باندې تک کوي. څه وخت رآه استغنا، چې کله دی غنا وویني، مټر ستا په اختیار، روپۍ ستا په اختیار، عزت ستا په اختیار، نو کله چې دا شان ولیدله بیا به خرافات کوي، بیا به په بزرګانو پسې خبرې کوي، بیا به په علماو پسې خبرې کوي، بیا به د علماو بېعزتي کوي، بیا به د دیندارانو کسو ته په سپک نظر ګوري. عزیزانو دا یو غټه عظیمه ابتلا ده چې رب العالمین یې په تاسې کوي چې کله مال و جایداد درکړي. چې مال و جایداد یې درکړي بیا به ډېر ویښ پاتې کېږي. په هغه تکلیف کې چې رب درته مرض درکړی، مشکل یې درکړی دی، مسکنت یې درکړی دی، په هغه وخت کې رب العالمین ډېر نه درته په قهر کېږي که په دې ابتلا او امتحان کې ناکامه رالی. ولې؟ خو رب به در باندې تکلیف راویستلی دی. د رب بنده یې او دې وخت کې چې رب راحت هم درکړی دی او رب ښه صحت هم درکړی دی او فراغت هم درکړی دی، جایداد یې درکړی، په دې وخت کې بیا که ته د رب العالمین د دین ته بې وفا پاته سي او د رب العالمین په دین باندې ملنډې ووایې، نو د رب عذاب ته به متوجه کېږي او د رب د عذاب ښکار به جوړېږي. هر وخت تاسې واورئ، تاسې کوم تجربه وکړئ. ډېر خلک چې دین ته بې وفا ثابت سوي کم کسانان دي. ډېر خلک چې د دین عزت نه لري کم خلک دي. ډېر خلک چې دین ته د دین په مقصد اګانه دي او ډېر خلک چې پر علما او مشایخ او بزرګانو باندې ردونه کوي کم خلک دي. هغه کسانان دي چې د دنیا حب اخیستی دي، هغه کسانان دي چې د دنیا د ډېرښت غم اخیستی دي، د دیندارۍ او دین ته د وفادارۍ غم نه دي اخیستی. هغه کسانان دي او دا دي په شان کې د رب العالمین فیصله هغه د چې 1400 کاله مخکې یا 1500 کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زبان باندې او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قرآن چې الله رب الجلال و ان الانسان لیطغى، انسان گمراه کیږي، ارآه استغنا، کله چې دی غنا وویني چې د هر شي در باندې ډېروالی بیا به ستا دغه حال وي. دا اوس موږ تاسو دلته سره ناست یو، که په موږ تاسو کې یو سړی ډېر مال او جایداد ولري، بیا به د سبقه ته خدای خلاص شي، بیا به د خدای کلام اورېدو ته دی خلاص شي، بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته دی خلاص شي. خدا وایم چې په دنیادار خلکو کې او په هغه خلکو کې چې رب ورته نعمتونه ورکړي دي، که مالداره خلک هم شته، هغه خلک هم شته چې د خپل په دنیا سره سره د مسکینانو غم ورسره وي، د خپل دنیا سره سره عاجزي هم پکې وي، د خپل دنیا سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم پکې وي، د خپل د دنیا او د عزت او د وقار هیڅ پروا نه لري، خو د رب د دین په مقابل کې او د رب د دین په مقابل کې چې هر څومره مشکلات ته متوجه کیږي د پروا نه لري. داسې خلک هم شته، خو پر هغه کسانانو باندې خصوصي رحمت د خدای دی او خصوصي فیضات د خدای دی. که داسې نشي انسان د دې طاقت نه لري. کوشش وکړئ چې رب د مال درکړي، جایداد درکړي، بیا رب خواته متوجه کیږي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای کله چې انسان ته دا فکر ودرېږي چې ولا زه دومره غټ انسان یم، دومره عزت لرم او خلک مې دومره قدرداني کوي، دومره مال او جایداد لرم، حضرت علی کرم الله وجهه فرمای خالص دا سوچ وکړي زه څوک یم، د کومه ځای پیدا یم، بیا د بې معاف د هغه ځای څخه پیدا یم چې خلک ورباندې شرمیږي، د نطفې څخه پیدا یم
او د دوو الله د بوله څه پیدا یم دا په انسان کې کمالات راولي. دې ته ورته کله چې انسان د دې تکبر او انسان د دین د خرافاتو ښکار سي نو الله رب الجلال دې مو داسې حاله وساتي او الله رب الجلال دې راته داسې دنیا نه راکوي، نه دې رب د دنیا داسې محبت راکوي، نه دې د جاه او د عزت او د عرش د شهرت محبت دې رب نه راکوي. هغه دنیا غواړو چې رب پکې راسي، هغه مال و جایداد غواړو چې رب پکې راځي او که د رب رضا نه وي موږ تر دنیا هم تیري، تر شهرت هم تیري او تر نام و شان هم تیري.